السلام علیکم ورحمت الله. محترم خور پوښتنه کړې ده چې ځوانه سوی یم، لمونځ نه دی راڅخه قضا سوی، چې په لمانځه درېږم دا اراده کوم یا دا مې قصد وي، دا مې فکر وي چې دا اخرنی لمونځ دی، بیا به زه نه یم. په لمانځه کې باره کیسه راڅخه راپسې دنیا زامن لوڼې ځکه اسمان ټول سره چورتونه کړم، الله نیمه یې په ناستې وکړم، نیمه یې په ولاړې وکړم. محترمه دا پوښتنه دې ډېر ښه ده چې کړې ده، ځکه دا پوښتنه وایي نصف دین دی، سړی پوښتنه کوي باره بیا د هلاکت څخه الله بچاوي. وسوسه چې په لمانځه کې نسي را، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که څوک ښه اودس وکړي بیا 2 رکعته لمونځ وکړي او په د لمانځه کې چورت نسي ورته را، که فکر وي د قبر، فکر وي د جنت او د دوزخ فکر وي، بل د دنیا او د زوی د لورو د میړه فکر نسي ورته کې را، غفر له ما تقدم من ذنبه، دغه انسان ته به الله مخکې ګناهونه ټول ورمعاف کړي. د حدیث سنن ابي داود روایت کړی دی. نو وایي که یو چا ته په لمانځه کې وسوسې، وسواس او خطرات ورلوېدل او هغه د نه سوی کنټرولولی، فذلک معفو عنه، دا له ده څخه عفو دی، یعنې الله یې نه په نسي په دغو باندې، ځکه انسان د خپل قدرت متعلق مکلف دی. نو دا وسوسې وي کې دا په دې وجه باندې چې زموږ د باطن اصلاح نه ده سوې، باطن زموږ لړلی دی. اوس که زه یم که ته یې، کابل دی کابل دی، نو دا چې موږ تقوا په ځان کې راولو او د یو پیر کامل لاسنیوی وکړو، هغه ذکر په پایبندي باندې وسي او بیا انشاءالله دغه مشکلات د سړي څخه ورکېږي. او بعض بیا وسواس یو مرض وي، دا خو بیا علاج شته. نو لمونځ په ناستې مه کوئ، یو که عذر وي، مریضي وي، مثلا ملا خوږېږي، پلانکی وي یا ډاکټر ویلي چې دا په ناستې لمونځ کوه یا په کرسۍ کې کوه، بیا خو څه مشکل نه لري. او دا که ته د وسوسو په خاطر په ناستې لمونځ کوې، نو هغه څوک چې په ولاړ قدرت لري فرضه لمونځ په ناسته وکړي، لمونځ یې فاسد دی، نه صحیح کېږي، صحت نه لري. موسوعة الفقهیه صفحه نمبر 147، مبحث الوسوسه جلد نمبر 43. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.